علیکم ورحمت الله. سیوطي صاحب، اوله خبره خدا ده چې دا مناقشه لفظیه موږ د لوی سره څخه دې ته متوجه نه وو. دا خو سړی د خپله کاره باسي. موږ د لوی سره څخه پر دې باندې کار نه وو کړی. د ده په خبرو کې خو خطاوې بیخي ډېرې دي. ما چې هغه وپله خطاوې ونیولې، ستاسو یاد دی دغه یو کلیپ کې غالبا 15-20 ځایه خطاوې کړي وي چې کوکبري یې کوکري وایه، او احناف علما موالیک یې په احناف پورې تړل. هغه شان ته موږ ډېر متوجه سوي نه وو. دا چې دی خپل هم په خبرو کې بیا دا ویل چې دی مناقشه لفظي کوي. اوس چې ده مجبور کړو دې ته چې دی هر کلیپ وکړي، وایي د ده علمي حیثیت دا دی، دا ځای خطا ویلي، دا ځای خطا ویلي. نو ما د ده پر یو کلیپ باندې ډېر ورخلاص سوی یقینا نه یم. لږ نظر مې پر وکړي. اوس بیا زه تا ته یو 8-10 ځایه خطا وي در وښیم، ته ورته غوږ شه. اوله خطا یې ګوره، دی دا منکر لفظ منکر وایي، د فاعل مفعول وایي. ته دې ته غوږ شه. قبر نه هیڅوک منکر نه دی. د حیات فی القبر نه اولنی منکر حجاج ابن یوسف. دا یو حال چې دی د فاعل او د مفعول فرق نه کوي. او بل ګوره د حدیث مبارک کې چې راځي، مشکات شریف کې ورته حدیث دی چې ملایکه وي مړي ته وایي چې نم یا نم که نومة العروس. دی دغه صیغه په نیم وایي. دا نیم په یوه کتاب کې په یوه لغت کې هم په یوه وزن کې لا هم نه دی راغلی، خو دا دغه حال دی. دا پوښتنه ترېنه کېږي او بیا ورته ویله کېږي نیم وده شه، وده ژوندی وي. نو ګوره د مشکات شریف شیخ الحدیث د نم او د نیم فرق نسی کولی، دغه یې حال دی. او بل ګوره د ده همیشه هر بیان یې واوره، دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، صلی الله وایي، او صلی الله دا نه دی، صلی الله دی، دا صلی دی مشدد دی، دی صلی الله وایي. دې غلطي ته ګوره، دا مکرر په هر بیان کې را ډېره ده. د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ابتدا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه اول. بل ګوره عبارت وایي بالآیة المنطوقة، هغه څنګه وایي؟ هغه صفات و موصوف دی پر څه طریقه باندې وایي؟ غوږ ورته ونیسه. بالآیة منطوقة الدلیل به طاعة له. بالآیة منطوقة بالآیة المنطوقة، بالآیة منطوقة، داسې وایي. بل ګوره دی اوس خلکو ته نومان ورښیي، وایي دا غزالي دی، غزالي نه دی. اوس د ده حال ته ګوره، قسطلاني، امام قسطلاني فتحې د قاف او د طا، دی څه شي وایي؟ قسطلاني. دواړه غلط وایي، ام طا غلطه وایي، ام قاف غلط وایي. دا نامه ته یې ګوره. پرونکي چا نه کولو، نو د دې نه کول پکار دي. همدارنګه علامه قسطلاني رحمه الله فرمایي، د ګوره دا قسطلان دی، د دمشق پر بغل باندې قسطلان. دا چې کتاب وکتل سي معجم البلدان، هلته دا لغت سته، دا قسطلان دی، قسطلان نه دی. نو غزالي و غزالي ته فکر دی، قسطلان و قسطلان ته بیا نه دی فکر. او دا رقم ګوره د هدایې عبارت وایي په دغه ځای کې. دغه یو کلیپ دی، دغه د میلاد پر دغه یوه کلیپ چې نظر وکړي، لس غلطۍ لا نور پکې پیدا کېږي. ګوره دی وایي، وای صاحب د هدایې ویل دي سړی به نفل نه کوي مخکې د لمانځه د اختر. ولي؟ لأن هلته هدایې کې تور دستی، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة. دی څنګه وایي؟ هلته داسې دي ګوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. دی سره کم وایي. اوس د دا هغې پسې واوره. همدارنګه صاحب د هدایې په یو ځای کې فرمایي، ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد لأنه عليه السلام لم يفعل. په یو ځای کې فرمایي، ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد لأنه عليه السلام لم يفعل مع حرصه على الصلاة. الهداية جل اول صفحه 103. دغه ځای په هدایې کې وګوره، دغسې لکه ده چې ویل دي دغسې هدایې کې نه دی. دا بیا خلاف ویل دي، پر هدایې ابترا کړې ده، د ځان څخه خبره کړې ده. او دا رقم ګوره په دغه کلیپ کې بل عبارت د مرقات وایي. هلته صاحب د مرقات مولا کاري صاحب داسې ویل دي، فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. دی څنګه وایي؟
وكما تكون في الفعل تكون في الترك أيضا فمن واظب على فعل لم يفعلها الشارع فهو مبتدع أيضا فمن واظب على فعل لم يفعلها الشارع فهو مبتدع. المرقات جل أول صفحة يوتسلويخ. اوس نو د لم يفعلها ضمیر چا ته راجع کیږي؟ مرقات وګوره په دغه صفحه کې لم يفعلها نه دی، لم يفعله دی، خدای لم يفعلها وایي. دا ضمیر چا ته راجع کیږي؟ دا ناپوه سړی. او یو بله غلا خلا دا ده چې موږ مکرر وارونه ورته ویل چې دغه د مرقات عبارت چې د نقل کې وروسته د ستیم مولا علي قاري رحمه الله پسې دا ذکر کوي چې دا خو دی چې کوم کار نبی علیه الصلاة والسلام نه یې کړي د هغه کول بیا بدعت دي، خو لکنها مستحسنة، دا بدعت دي خو بدعت حسنه دي. هغه قید دی ځینې غورځي، هغه ځای خوري تیرې کې، هغه د حسنات ځای هغه نیم عبارت وایي غلا پکې وکړي. در دغه حدیث لاندې وګوري بار بحال معلوم سي. او ګوره د لغت د محفل دی محفل وایي، محفل میلاد، دا لغت محفل نه دی. المعجم الوسط وګوره د لغت کتاب چې درویشي چې دا محفل دی محفل نه دی. دا لغت ته څنګه وایي؟ داعی نو موجود وروسته داعی پیدا شو چې د قرآن د زیاتې حصې ضایع کېدل دي او محفل میلاد اکثر خلک علاج نه ګڼي بلکې ثواب او عبادت یې ګڼي. همدارنګه د محفل میلاد داعی ګوره دا هر ځای محفل میلاد د لغت ورته محفل نه دی محفل دی چې د خلکو د لغاتو تصحیح کوي ورته لږ خپل تصحیح دې م وکړه. عبارتونه هم ټول غلط ویل دي، لغات هم ټول غلط وایي. همدارنګه ګوره د زرقاني همیشه د زرقاني وایي، دا لغت هم ور زده کړه ورته، دا زرقاني دی زرقاني نه دی. ښه نبی علیه السلام چې کوم کار کړی وي د هغې کول لازم دي او کوم کار چې نه وي کړی نو د هغې نه کول لازم دي. علامه زرقاني رحمه الله فرمایلی دي فثبت ان مقصد دا دی که نورې خطاوې راباسو نو انشاءالله د الله په فضل سره بل بیان بیا زه یو ورځ پر آرامه باندې وګورم، په هر بیان کې به در لس خطاوې کمې نه وي. دا خو مې اوس مختصر خالي دغه ځای در ښکاره کړي چې دا دی هر ګړی د ځانه سه امام اخفش جوړ کړی دی. که چا خبره وکړل وایي دا لغت دې خطا ووایه نو ورته اخفشه بیا نور خپل پر لغاتو باندې هم پام کوه. ګوره دا چې دا یو کلیپ دی چې بله ورځ مې یو 15 یا 20 خطاوې راویستې بیا ول سبقت لساني دی، مالکي یې په حنفي بدلوي، غلا یې کول چې پر راګیر مه کوي ول سبقت لساني دی. او کوکوبري چې کوکري وایي ځان یې په کوکریانو مشهوره کوي بیا به ول سبقت لساني دی. ښکاره ابتراوې پر کتابو باندې وکړلې ول سبقت لساني دی. اوس چې بیا موږ په دې شانه موږ کار نه لرو، موږ د په عبارتو دا خو عجم خلک یو زه دی دواړه ضرور به داسې شان راځي کله به زما یو ځای عبارت خطا وویل چې کله ددس نو دا د دې دلیل نه وي که یو ځای عبارت خطا وویل سبارونه تا میدان وګټي. د دې لپاره میدان ته کتابونه راوړل مناظرې ته حاضرېدل ضروري دي. نو اوس بیا چې زه دې ته مجبوره کړم چې بار دا خبره کړي نو دا یو کلیپ مې د سلر په تلوارۍ باندې کتلی دی. ګوره اوس مې هم سم نظر نه دی پر کړی، بله پلا بیا پر دغه کلیپ راګرځم یاد به لرئ چې بیا نورې خطاوې په دا یوه کلیپ کې دا درېیم وار دی انشاءالله خطاوې به درته راباسم د الله په فضل دا ور باندې واورئ ورته دغه لغات چې صحیح کړه بل وخت لپاره به دې بیا زده سي.